دا یو روز سوال کړی دی چې یو کس ښځه بیماره شوه او اسپتال کې ترې وینه وغوښته دې ښځې دپاره، نو دې خاوند دې ښځې له وینه ورکړه. اوس دا کس دا سوال کوي چې دا زمونږ د دې ښځې او خاوند په ژوند باندې اثر کوي او که نه. یعنې سوال یې داسې دی والله عالم، مطلب یې دا دی چې یعنې دا خو د هغې په رګونو کې زما وینه وګرځېده، نو دا په دې نکاح باندې به اثر کوي او که نه. نو ما ته داسې ښکاري چې د ذهن دغه ته تللی دی لکه چې پی بدن ته لاړو د یو زنانه، نو ستا د هغه سره څه ثابته شوه؟ رشته ثابته شوه، رضایي رشته. دغه شان چې دا وینه په رګونو کې وچلېږي دې سره به هم یو رشته ثابتېږي. نو جواب د دې مسلې هغه دا دی چې قیاس د وینې په پیو باندې دا غلط قیاس دی. یو وجه د هغې دا ده، غلط په دې دی، یو وجه دا ده چې شریعت دا خبره نه ده کوي او موږ د شریعت پابند یو. یو ځای کې دا نه دی راغلي قرآن او حدیث کې چې د چا جسم ته 5 قطرې وینه لاړه نو بس دی دغه ښځې که هغه ښځه یو د هغې رور شو که سړی یو د هغه رور شو که زوی شو، دا د یو ځای کې هم دا نه دی راغلی. نو دویمه مسله دا ده چې وینې او پیو کې فرق دی. پی چې دي دا چې کله ماشوم سکي د 2 کالو کې دننه دې سره د ده بدن غټېږي، طاقت تې الي او دا اثر په وینه کې نشتي، او ځکه دې ته مغذي وي. مغذي یعنې دا یو قسمه غذا ده، وینه غذا نه ده. نو دا قیاس غلط دی. وینه جدا مسله ده، د پیو جدا مسله ده. خو د پیو مسله ده هغې باره کې قرآن کې هم خبره شوې ده، حدیثونو کې هم شوې ده چې یو ماشوم 2 کالو عمر کې دننه د یو زنانه نه 15 پیرې پی وڅکي نو بیا دغه ځای کې حرمت ثابتېږي او د رضاعت مسله راځي. په وینې سره نکاح چې دی هغه نه ګډوډه کېږي او نه په دې سره رشتې ثابتېږي. والله اعلم.